سلامونه درنو لیدونکو بیا هم ټولو ته هرکلی وایو خدای دې وکړي چې ټول ښه له نیکه مرغه افغانستان وتوانېده چې د زمبابوې پر وړاندې د شل اوریزو سیالیو لوبلړۍ وګټي. په دې کې نو نن تاسو ولیدل چې محمدنبي د لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو. په ښه وخت کې ښې منډې ترسره کړې او په ښه وخت کې ښه توپ اچونه ترسره کړه چې د لوبې د غوره لوبغاړي لپاره باید همدغه شرایط وي چې هغه په ښه وخت کې مناسب وخت کې د اړتیا په وخت کې هماغسې پرفارمنس ترسره کړي چې لوبډلې ته ضرورت وي. نو نبي وکړی شو چې په بیټینګ بالینګ دواړو کې په مناسبو وختونو کې او په صحیح وخت کې ښه پرفارمنس وکړي یا خپله وړتیا وښیي. د دې نه علاوه کریم جنت نن ون ډاون پوزیشن ته راوستل شو. دا مناسبه وه. هغه څه چې موږ په تیرو ویډیوګانو کې یا په تیرو تبصرو کې غوښتي وو هغه هم دا و چې د هر لوبغاړي لپاره باید خپل ځای انتخاب شي او په خپل ځای باندې باید راوستل شي. حق تلفي باید ونه شي او څوک د بل چا په ځای کې نشي کولی ځان ثابت کړي. موږ ولیدل له بده بخته ګربز نن ونه ځلید خو عثمان غني وکړی شول چې هغه سیټ په ډېرې ښې طریقې سره ځای ډک کړي. لکه څنګه چې موږ دته له وړاندې غوښتنه کړې چې دی باید اوپنر وي په لوبډله کې په ون ډے او په T20 کې د عثمان غني له ډېره وخته ځای جوړیږي خو کله په یوه بانه کله په بله بانه د یو وخت د نوروز لپاره بیا د احسان جنت لپاره او اوس بیا د جاوید احمدي لپاره اوس د کریم جنت لپاره باید د قرباني نشي. د ښودلې د هر وخت د پرفارمنس کړی د وړتیا لري. نن بیا هم له یوه اړخه هغه اینډ وساته په سخت وخت کې پریشر هغه وخت کې انګراوو او مزرباني ډېر ښه بالینګ هغوی دواړو ترسره کوي یعنې ډېره ښه توپ اچونه ترسره کوله. نو ده وکړی شو هغه سخت سچویشن هینډل کړي په طریقې سره. یو انډ یې وساته ځان سره کریم جنت هم وچلو هغه ته سینګلې کول. دا یوه غټه وړتیا ده په یو توپ وهونکي کې چې هغه پوهېږي هغه بال چې هغه څنګه ولوبوي. شارټ سلیکشن باید څنګه وکړي. کرکټ کې دا ډېره مهمه ده. توپ وهنه کې دا ډېره مهمه ده چې شارټ سلیکشن ورته وایي. هر بال باندې شپږیزه په هر بال باندې څلوریزه هېڅ امکان نه لري. د ښه بال احترام پکاري، سنګل پکاري، ډبل یعنې هلته موږ ولیدل چې رننګ بټوین د ویکټ د ده د کریم جنت ترمنځ ډېر عالي و. نو ځکه دوی په 12 اورونو کې 100 رنزه وکړل. هغې نه وروسته نبي وکړی شول چې په ښه پاڼې ترسره کړي او مطلب د اصغرو د راشد هغه لږه ونډه هم پکې ښه وه چې ټارګېټ تر 190 لوړ شو. نو موږ هدف هم دغه ده چې هر سړی باید په خپل ځای کې ولوبول شي او هغه که نشي کولی وخت ورکړل شي. لکه جاوید ته په څو سیریزونو کې وخت ورکړل شو ویې نه کړی شول. نو اوس په کار ده چې جاوید بیرته ډومسټیک کرکټ ته راشي، A ټیم ته راشي، هغه ځای کې د خپلې ستونزې حل کړي. بیا که بیرته هم دی پرفارم کولی شي ملي ټیم ته دی راشي. دغه باید یوه تګلاره وي، یو پل وي. په دې طریقه باندې باید لوبغاړي مخکې لاړ شي او چې څوک مخکې فیل کیږي یا ناکامیږي لاندې راشي. لاندې چې څوک ښه وړتیا له ځانه ښیي هغه باید بره لاړ شي. دا په دې معنا نه وي چې ځوانان واچوه ټیم کې او خالي د خلکو سترګو کې شګې او خاورې شیندل وي. نه، چانس ورکول پکار دي، هغوی کتل پکار دي، هغوی ته همدغسې پراپر چانس ورکول پکار دي. توپ اچونه ډېر عالي وه. نوین الحق بیا هم که څه هم په دا منځ کې او سر کې لږې لږې بونډریانې راتللې خو هغه وجه همدا ده چې بیټینګ ویکټ وه، پوره بیټینګ ویکټ وه. یعنې نه په د فاست بالر لپاره ډېر سوینګ موجود و. مزرباني او انګروو چې و هغوی خپل پیس سره چې هغوی کم پیس درلود په هغې د هغې په زور سره په اثر کې په نوي بال باندې یو څو بالونه وویستل. نور د سپین لپاره هم ډېر لږ یو شی موجود و چې هغوی کولی شو بال یو څه بریک کړي یو حده پورې. نو په دې خاطر باندې د زمبابوې بیټسمنانو په منځ کې وکړی شول یو څه منډې جوړې کړي. نور نو فرید ملک، نوین الحق، حمزه، محمدنبي، راشد، کریم جنت ټولو ډېره ښه توپ اچونه وکړه. د ټولو ګډ ټیم ورک چې دوی وکړلی شو دغه لوبه وګټي. نن لوبې په همدې شاید تاسو ټولو ته خوند ورکړی چې لوبغاړي په مناسبو ځایونو کې ولوبېدل. نجیب زدران ته په مناسب ځای کې له ډېره وخت وروسته چانس ورغی. هغه وختونه کې چې موږ کوالیفای راوند لوبوو نړیوال جام ته نجیب زدران ته ښه چانسونه ورتلل او دلته یو چانس ورغی هغه استفاده ونه کړی شو. فارم او آوټ اف فارم دا په کرکټ کې یو حالت وي په هر لوبغاړي باندې راځي. زه باوري یم چې دی په بله لوبه کې وکړی شي دغه ستونزه حل کړي.
را روانه لوبه کې هم باید ځوانو لوبغاړو ته موقع ورکړل شي، یو څه ځوانان، ځکه موږ سیریز ګټلی او هغه ځوانان چې تللي دي، شرف الدین له ډېره وخته ټیم سره د دغه حق کېږي، هغه باید ولوبول شي، ابراهیم زدران باید ولوبول شي، اشمت شهیدي دا ځل په را روانه لوبه کې ځکه دوه لوبو کې بیټینګ ورنغی، کورزیم باید ون ډاون پوزیشن ته هغه راوستل شي، فاست بالینګ کې که موږ فرید ته ریسټ ورکوو، فضل حق لوبولی شو. دا هغه څه دي چې را روانه لوبه کې که بدلون راشي، ځکه سیریز ګټل شوی، زه باوري یم چې دغه لوبډله دغه لوبغاړي کولی شي د زیمبابوې نه درېیمه لوبه هم وګټي. نو د افغانستان د بري په هیله او تر را روانې لوبې پورې چې سبا دغه لوبه ترسره کیږي، له موږ سره پاتې شئ. وایګل یوټیوب چینل که څومره سبسکرایب کړئ نو تاسو به د کرکټ له ټولو مسایلو په وخت سره خبر شئ. ډېره مهرباني.